هغه لوبغاړی چې په ډیره کمه موده کې ځان نړۍ ته ثابت کړ او د کرکټ ډیری شنونکو ورته د ښاغلي 360 درجې لقب ورکړ، رحمان الله ګربز. په ننني مطلب کې به د رحمان الله ګربز په ژوند او لوبو خبرې کوو. رحمان الله ګربز د 2001 کال د نومبر په 23 نیټه د افغانستان په خوست ولایت کې زیږیدلی دی. اوس 22 کاله عمر لري. رحمان الله ګربز 2 ورونه او 4 خویندې لري. رحمان الله ګربز د ښې توپوهنې ترڅنګ بریالی وکټ ساتونکی هم دی. نوموړی د افغانستان لپاره لومړی توپوهونکی دی چې په لومړۍ 500 ورځې سیالۍ کې سلیزه وهلې. ښاغلي ګربز تر 12م ټولګي زده کړې کړي. ښاغلی ګربز په یوې تلویزیوني خپرونه کې د خپلو زده کړو په اړه وایي: غواړم لوړې زده کړې ترسره کړم، خو د ډېرې بوختیا له امله نه یم بریالی شوی چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. د ښاغلي ګربز د خوښې لوبغاړی په افغانستان کې نوروز منګل دی او له هېواده بهر یې د سویلي افریقې بریدګر توپوهونکی ای بي ډي ویلیرز دی. همدا ډول ښاغلی ګربز په یوې خپرونه کې وایي: زما د ښاري ژوند په پرتله کلیوالي ژوند ډېر خوښ دی. ښاغلي ګربز ټولې 63 نړیوالې شلوریزې سیالۍ د افغانستان لپاره ترسره کړي دي چې په دې 63 سیالیو کې د 26.3 منډو په اوسط سره 1650 منډې ترلاسه کړي دي. ډېرې منډې په یوې شلوریزې سیالۍ کې 100 منډې دي. ښاغلي ګربز په 63 شلوریزو سیالیو کې 125 څلوریزې او 95 شپږیزې ترسره کړي دي. د ښاغلي ګربز په 63 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې 10 پنځوسیزې او 1 سلیزه شامله ده. ښاغلي ګربز 40 نړیوالې او ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې د 10.2 منډو په اوسط سره 1450 منډې یې ترلاسه کړي دي. ډېرې منډې په یوې لوبه کې 150 دي. همدا ډول په 40 نړیوالو یا ورځنیو سیالیو کې 116 څلوریزې او 350 شپږیزې شاملې دي. په دغو سیالیو کې 15 پنځوسیزې او 6 سلیزې هم شاملې دي. ښاغلي ګربز یوازې یوه ټیسټ لوبه ترسره کړې ده چې په 2 اننګزو کې 50 منډې ترلاسه کړي دي. ښاغلي ګربز خپله لومړۍ شلوریزه سیالۍ د زیمبابوې خلاف په 2019 کال کې ترسره کړې او خپله وروستۍ سیالۍ د سویلي افریقې خلاف په روان شلوریز نړیوال جام کې ترسره کړه. لومړۍ 500 ورځه سیالۍ د ایرلاین خلاف په 2021 کال کې ترسره کړه او وروستۍ سیالۍ هم د ایرلاین خلاف په 2024 کال کې ترسره کړه. ښاغلي ګربز خپله یوازینۍ ټیسټ سیالۍ د ایرلاین خلاف په 2024 کال کې ترسره کړه. ښاغلی ګربز د نړۍ په هر سوداګریز لیګ کې لوبېدلی دی او ځینې وخت د ډېرې بوختیا له امله یې ځینې قراردادونه هم لغوه کړي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.